ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه یم ساره خان او د دې ګنداره ټي وي نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. نن به موږ تاسو سره د محترم اقبال حسین افکار په باب لا د پروفیسر ډاکټر سلما شاهین نظر شریکو. ډاکټر سلما شاهین زموږ د تپوس په جواب کې داسې وویل: جی السلام علیکم. سارا خان تاسو ټلیفون کړو نو چې د افکار سے متعلق تاسو ته څه خبرو کوم چې د دې فن او شخصیت متعلق نو زما تعلق دوی سره تقریبا او داسې چې د 80 نه تر اوسه پورې دی، نو داسې 40 کاله جوړېږي یا داسې. او په دې دومره عمر کې چې زه کلم اسلام آباد ته تلم یا دې کلم دلته پېښور ته راغلی دی، نو د ټول ډسکشن هم ادبي او دغه صنفي خبرې کوي او ادبي خبرې کوي او د نظم او نثر او د ادب او د افسانې او چې کوم فنکشن یې هغې کې خامخا خپل تقریر کوي. او زه چې کوم د دې د اخلاقیاتو متعلق په دا ووایم چې کله به مونږ لکه پښتانه خو به ډېر کم تعداد کې دغه کانفرنسونه چې کومو د کله به ضیاء الحق زمانې نه واله بیا تر اکیډمي آف لیټرز کې چې څه قسم انټرنیشنل نیشنل کانفرنسونه وو، د دې موجودګي به پکې ډېره ضروري وه. او د دوی موږ سره مدد په دا و چې کله به ګیدرنګ ډېر زیات و نو ده به مونږ فیسیلیټیټ کړو، په آرام سره به کینولو او یو داسې نشستونه به رالو کتل چې هلته کینو او خبرې م اورو یا چې خوراک په وخت کې به ډېر ځان باندې تکلیف تیرو او مونږ ته به ځان را رسو. او اوس خبر شوم چې خلک ورته ادبي جرنیل وایي، نو واقعي د ادبي جرنیل دی، د دې نه ډېر ښه لقب د دوی دپاره نشته، ځکه چې د دوی ټول ژوند چې کوم دی نو هغه هم د دې شعر او ادب د پښتو ژبې او د پښتنو په خدمت کې تیر کړی دی. دا دومره موده چې وشوه په خپله هم شعر لیکي، په خپله نثر لیکي، ډېر ښه رودادونه لیکي. کوم ځای ته چې لاړ شي نو هغې کې د خپل فکر ملغلرې خامخا راسپړي، په خپله خبرې هم کوي. بیا چې کوم فنکشن ته تلي، کوم پروګرام ته تلي، نو په هغې کې بیا لیکل هم کوي. نو دا هر څوک نشي کولی. دا ده کې ډېره ښه کوالټي ده چې دې څه هم کوم ځای کې چې چېرته هم چې په خپلو پیسو باندې هغه ځای ته ځان رسوي او هغه ټول روداد لیکي او هلته خبرې هم کوي او خپل شعرونه هم اوري او ډېر ښه شاعر هم دی، ډېر ښه ادیب هم دی، بهترین نثرنګار دی. ما د ده شعرونه کو ډېر نه یې کتلي خو نظمونه مې ولا لیدلي دي او کتلي دي. دوی په ما هم یو نظم لیکلو په خویندو ادبي لښکر کې اورولی و او د هغې نه پس چې هغه روداد کوم د نثر دا سټایل چې کوم دی نو دا د هر سړي هغه شانتې نشي کېدی. لکه دې ته جرنلیزم د ټایپ ووایه، لکه د خبر په طور وي او هغې کې ادبي ټچ وي او چې کم رایټر یي نو هغه ته احساس کیږي چې زه دومره لوی سړی یم او زه دومره لوی ادیب یم او زه دومره لوی شاعر یم چې د قلم نه کوم ټکي وتلي نو په هغې باندې مونږ پراوډ فیل کوو. نو زه دا ویلی شم چې د ډېر ښکلي ښکلي شعرونه لیکلي دي او ډېر ښه ښه نظمونه یې لیکلي، ډېر ښه نثرنګار دی، بهترین نثرنګار دی. او دې کله داسې کوشش نه یې کړی چې خپل یو کتاب ما ته راکړي او زه یې ولولم. خو چې زه کوم فنکشن ته تللی یم دوی هلته موجود دي او خاص طور په اسلام آباد کې. په پېښور کې هم داسې فنکشن نشته چې ما پکې دوی نه یې لیدلي. نو دا وګڼئ چې د ادب سره، د پښتو ژبې سره، د پښتنو شاعرانو ادیبانو سره د دې بې انتها مینې سبب دی چې دې هر ځای ته ځان را رسوي او په هر چا لیکل کوي، په هر څه لیکل کوي. کم فنکشن چې پښتو اکیډمي کې کو هغه اکیډمي آف لیټرز کې کو هغه ادبي د خویندو لښکر کې هغه هر یو چې کوم فنکشن د پښتو وي نو دی هغه روداد لیکي. دغه جرنلیسټیک انداز چې کوم د ده دی نو هغه د ډېرو کمو خلکو دی چې دی خبر هم ورکوي او هغې کې د ادیب، مورخ یا شاعر د ژوند احاطه هم کوي. نو د ډېر انفارمیټیو د دوی لیکونه دي او ډېر ګټه ترې بنده پورته کولی شي. د هر شاعر ادیب مکمله مطالعه لري او بیا د هغوی متعلق د خپل رای اظهار کوي.
ګرانو مینوالو، دا و د پروفیسر ډاکټر سلمى شاهین تاثرات د اقبال حسین افکار په باب له چې مونږ تاسو سره شریک کړل. د بلې خپرونې پورې د خدای په